تشریف راوړي. نو دا پیښه چې څنګه شوې ده د هماغه په ترتیب باندې به تاسو ته ښاري صاحب وضاحت درکړي انشاءالله. او زه به لږ زره دغه د بلیک واټر او د CIA جاسوس شاټاساره شرنګا او ناسالې دوی باندې به لږ زره زړه تڼاکې وباسم. د CIA او د بلیک واټر جاسوس ښه قربان وشم د ورزګانو د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ په سترګو نه هېڅ سخت نه ده منې که ده د روزګان ولایت دهراود ولسوالۍ کې دغه پیښه چې کومه شوې ده مونږه بلکل دا پیښه په کلکو ټکو غندو چې چا دا کار کړی عاملینو ته سزا غواړو. عدلي ارګانونه د اسلامي امارت له مشرانو نه او د سیمې د مشرانو نظامي مشران او دا نور چې د عامه شتمنیو د ساتلو کوم ارګانونه چې دي په دې ټولو باندې غږ کوو چې د راتلونکي دپاره د داسې پیښه مخنیوی وشي. نه باید چې د اسلامي امارت په لمن باندې دا داغ ولګېږي، کار بل شا کړی وي. دلته سکشویان، سیکولران، فلبرایټان، د غرب مزدوران په خزه کې تیار ناست دي، هره پیښه غواړي چې طالب ته منسوب کړي. نو په راتلونکي کې د داسې پیښو کلک مخنیوی باید وشي او د دغه پیښې عاملین چې په دارالمعلمین ځي عامه شتمني لوټي او بېدریغه عامه شتمني نه ده چې لوټي یې د ورانولو کوشش یې کوي، د بربادولو کوشش یې کوي. د مونږ د راتلونو نسلونو دپاره دا یو مهم سوال د سبا به د ما بچی چېرته سبق وایي، کوم ځای کې به سبق وایي، چېرته به ځي. دا خو ملي شتمني ده د دغه منطقې د ولس د ټول افغانستان د عام ولس او د اسلامي امارت د هغه د همغه منطقې د مسؤلینو مو هیله دا ده چې د راتلونکي دپاره د داسې پیښو په مخنیوي کې پاتې رانشي او کوشش وکړي چې کله هم کومې منطقې ترلاسه کیږي زیات کوشش، زیات توجه د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د عام المنفعه شتمنیو د ساتنې ته توجه واوړي تر څو پورې مخکې لاړ شو. انشاءالله راتلونکي کې دا دارالمعلمین او دا وزارت او ولایت او مقام او دا هر څه دا ملي شتمني ده، دا به د اسلامي امارت زعیم ته پاتې کېږي، مشرانو ته پاتې کېږي. په دې کې به بیا زمونږ بچي اوس هم سبقونه وایي، بیا به یې هم وایي. نو ملي شتمنیو د ورانولو په دغه دې باندې قاري صاحب تاسو ته انشاءالله وضاحت به درکړي. نو تاسو زه به دغه شټاساره د CIA او د بلیک واټر جاسوس تېره ورځ څه خبرې کړې وې، په هغه باره کې زه تاسو ته وغږېږم. ده یو پولیس رانیولی و چې دا د پارلمان وکیل دا پولیس یې وهلی ده. ښه د پارلمان وکیله ته څه حق لرې چې پولیس وهې؟ زه تا ته دا وایم حق خو نه لرې، صحیح ده. ځکه صالح لومړی مرستیال د هغه فساد ورکوي، هغه غبن ورکوي، هغه رشوت ورکوي، هغه اوس راوتلی ده. امرالله صالح که نر یې د مور شیدې دې خوړلي، مسلمان ځان ته وایه، افغان ځان ته وایه، د تیر تاریخ مجاهد ځان ته وایه، نر دې بولم. د امریکا د هغه عسکرو په خلاف کومه خبره وکړه چې تیره ورځ د امریکا محکمې ته وړاندې شول، د افغانانو د وژلو په سر باندې لوبې کول، د افغانانو وژلې ساتیري بلله، چا نه ګوته پرې کړه، چا نه لاس پرې کړه، چا نه سر پرې کړه. د هغه امریکایي قضیه په محکمې کې د ورشه هغه بین المللي محکمې ته راوړه. دلته په افغانستان کې رسمي مکتوب دا پیښه وغنده. یو بل ته نر نه، ته غیرت نه لرې، ته ناموس او وجدان نه لرې، ځکه چې ته د پارلمان وکیل په دې خاطر چې پولیس په څپیړه وهلی، د دې په خاطر چې د پارلمان وکیل بدنامه کې امرالله توفیق څه ده؟ د هغه زوی دې نیولی ده چې باید دلته قانون پلی شي. بلکل قانون دې پلی شي، خو صالحګیه هغه پیښه ولې څېړنه نه کوي چې امریکایي عسکر راجګېږي، د تا د اردو عسکر
هغه عسکر چې د تا بې ضمیره له ارګ نه ساتلو په خاطر وینه تویوي، امریکایان په څپیړو وهي، هغه مظلومیت په حال کې ورته وایي لاس مه اچوه. ولې هغه عسکر ته نه وایي چې د دې عسکر امریکایي مازغه به دې پېژندلي او ما یې جواب ورکوه؟ ولې د هغه امریکایي عسکر دوسیه تر اوسه نه څېړل کېږي هغه امریکایي عسکر چېرته ده؟ که ته نرې لاړ شه د هغه پوښتنه وکړه. دویم، د هرات په قلي اردو کې د ملي اردو عسکر سره 20 کسه امریکایان جنسي تیری کوي، د هغه پوښتنه دې ولې ونه کړله؟ د تا د نظام د اردو له جنرالانو سره 40 جنرالانو سره امریکایانو جنسي تیری کړی، ته نرشه د هغه پوښتنه وکړه. او تا سره خو چې څومره جنسي تیری سوی د هغه خو حساب نشته. هغه زه مجبور تا په ماشین کېنوم چې بیا ما ته تعداد معلوم سي چې څو وارې تا سره تیری سوی. لوچکه د سی آی او د بلیک واټر مزدوره پرون د روبل جاسوسي کول او نن ډالرو ته جاسوسي کوي. ته نشي کولای چې افغانان په دې څو چرته لغت باندې غلط کې. بل ته د هیواد د ساتلو پرړې او ډوزې ولې که مور راوړی غیرت لري وجدان لري راشه د هغه ملي اردو عسکر چې په هلمند، قندار، لوګر، روزګان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې په دې یخ ژمي کې محاصره دي، یو ورځ د هغوی له بیسونو نه لیدنه وکړه او یوه شپه پکې تېره کړه. که ته رښتیا نرې، ته لومړی مرستیال یې، له کابل له ارګ نه تر ارغندي پورې لاړ شه. ته که رښتیا غیرت لرې د دې هیواد لومړی مرستیال ځان بولې، د کابل د امنیت ساتلو مسؤلیت دې اخیستی، ششدرک نه لږ د باندې راووځه، پل محمود خان ته راووځه، د عیدګاه په جومات کې د ماسپښین لمونځ وکړه. داسې تللي د سیمټي دیوالونو شاته ناست دی، 500 د رجال برجسته عسکر دې تر شا او مخ تاویږي، بیا هم د نرتوب خبرې کوې. ته که نرې یو ورځ له 500 عسکرو سره نه، له 50,000 عسکرو سره د کابل له موسعي نه لیدنه وکړه. صالحګیه که غیرت لرې وجدان لرې یو ورځ د کابل سروبي ولسوالۍ ته لاړ شه. د ارګ د سیمټي دیوالو شاته ډوزې مه وله. ته له هغه جینه لاپې او پټاقې ولې چې له هغه جینه رولاګۍ چې ټکری په سر ده هم تا غوندې غرتې ولي. له همغه ارګ نه یو څو ډمې هم پوسټونه کوي. راشه که نرې د افغانستان له حالاتو نه ځان خبر که. طالب جان درته برید تاووي، د ارګ دروازه درته ټکوي، د دفاع وزارت مخکې درته غومبر وهي، ته راجګېږې ډوزې ولې؟ طالبانو ته اخطارونه ورکوي، جعلي فیسبوکي شوشا او دبدبې دې شروع کړي دي، څو سکشیان او فلبرایټان او سوسیال خواره دې په څنګ کې ولاړ دي تا نه ملاتړ کوي، دې ته خوشحاله یې. خو راځه چې غیرت د جګړې په ډګر کې معلوم کړو. ته مزتابه مافکوزوی دې راولېږه چې په نظامي بخش کې زده کړې کړي په لندن کې، هغه راولېږه د هلمند جګړې ته راولېږه. ته خو غیرت نه لرې، سیمټي دیوالو شاته ناست دی، د رجال برجسته 500 عسکر دې تر شا او مخ دي، ضد د زرې موټرو کې ګرځې. راشه که نرې پل محمود خان چې د دفاع وزارت په 5 مترۍ کې ده، راشه دلته یو ورځ دغلته د مطبوعاتو مخکې خبره وکړه. ډېر لرې به نه سره ځو، ششدرک ته راوځه. نرې همدغه سمت شمال او دغه فرزا او کمپنۍ او ټانګې لوګر او موسعي دغه جې ته راشه که نرې یو میاشت ته راشه، ته سفر وکړه، وګوره په دې خلکو دې وګرځه، په دې سرتیرو دې وګرځه چې تا ته دا لاس مه اچوه، د دوی ایمان معلوم سي. د پولیسو دفاع دې کړې ده، پولیس د پارلمان وکیل پولیسو په څپیړه وهلی، د امریکایان یې څه وهي، دا چې روزانه دې بمبارولې، دا چې د تا له عسکرو سره همدغه امریکایانو جنسي تیری وکړه، نرشه د هغه پوښتنه وکړه. ورشه هغه امریکایي عسکر چې اوس محکمې کې دوسیه ده د افغانانو په وژلو، د افغانانو په
په مرګ خوند اخیسته ورسه د هغه په خلاف فیسبوک کې یو پوسټ وکړه، په ټویټر کې د یو څه ووایه، د استرالیا خلاف ووایه، هغه ته ګونګی د دې په خاطر چې فیسبوک کې د اتل لقب درکول سي او چې صالح خو ډېر ښه موږ ته د غیرت معلوم ده د روسانو په وخت کې د جهاد سره معامله وکړه، روسانو سره د پروتوکول کړی، د جبل سرات د معاهدې په نتیجه کې د یو ډریور په صفت د په کابل کې کار کوه، شکېدلي بوټ او څپلۍ او پیوندي کالي دي موږ له یاده نه دي وتلي. همدقسې د بیا له امریکایانو سره د فرانسویانو جاسوس و بلیک واټر سره په نوي قرارداد کې د روان د سبز په نامه خلک ټارګټوي. پارلمان وکیل د پارلمان رئیس دا ټول په باندې شهیدان د قاري صاحب راغلی د نن موضوع مو په روزګان د هراود ولسوالۍ کې د دارالمعلمین د چور موضوع ده. قاري صاحب به راواخلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم قاری صاحب سعید خوستی لایو خپرونده بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جنرال صاحب تاسو ته او تاسو ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله مقدر الله مو په خپلو چارو کې موفق ولره. د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ د دارالمعلمین د چور موضوع ښه موضوع راوړې ده. دا نن ورځ تاسو ته به یاد وي هلته یوه ویډیو خپره شوې ده، دا رسنیو دا ویډیو مې راخیستې ده ځینې خیاطانو ته او د کابل ادارې منصوبینو ته د تبلیغاتو د پروپاګند لپاره ښه مواد په لاس ورغلي. دا ټوله ورځ دوی همدا تبلیغات وکول چې طالبانو دارالمعلمین چور کړی ده او دا منفعه ځایونه تخریبوي. اصلا موضوع داسې ده چې موضوع داسې وه چې کله چې مجاهدینو دا سیمه نیولې ده، دشمن خپې سپکې کړي دي د دې سیمې څخه، نو مجاهدینو د دې سیمې د امنیت دپاره یو څو کسان ګمارلي دي، همدغه ځایي مشران، ځایي قومي مشران دي، هغوی ته دا د سیمې امنیت سپارلی ده چې دغه سیمه به تاسې سنبال کړي. نو دوی مخکې روان وو په دشمن پسې، هغه خلکو ناهیلي کړې ده او ځایي خلک راغلي دي او د دارالمعلمین ځینې شیان وسایل یې چور کړي دي چې د دې پیښې د دې چور کوونکو له جملې څخه 3 کسان نیول شوي دي او د اسلامي امارت د محاکمو ارګان ته سپارل شوي دي او کوم وسایل هم چې دوی غلا کړي وو د دې ځای نه چور کړي وو او وړي وو، هغه هم ډېره برخه یې بیرته راوړل شوي دي او مجاهدینو هغه کسان هم نیولي، 3 کسان نیولي دي، د نورو هم کوشش کېږي، لټون روان ده. نو انشاءالله چې دا موضوع به نور هم واضح شي او نور به هم د دې جزئیات نور هم راووځي انشاءالله او یوه ویډیو هم ممکن چې راووځي د پیښې د لاس پیداوي او د لا وضاحت په خاطره. خو دا د دې پیښې جزئیات وو. پاتې شو دا چې د ارګ معشوقو او د ارګ مبلغینو پروپاګند کوونکو نن ټوله ورځ همدا پروپاګند وکول چې طالبانو دارالمعلمین چور کړی ده. نو هلته په ویډیو کې هم ښکاري چې کوم مجاهد هلته نه ښکاري چې دارالمعلمین دې په دې نتلي وي. اصل مجاهدین په داسې ساحو کې چې کله هم د جنګ حالت وي، د جنګ په حالت کې دوی کوشش کوي چې د دغسې ځایونو نه یوې خوا ته واوسېږي، ځکه د امریکایانو او د هغوی ملګري بمبارونه کوي او بیا هغه بمبارونه د عامو خلکو د تلفاتو سبب کېږي. نو مجاهدین کوشش کوي چې په داسې هغه کې د ساحې نه ووځي، د داسې ساحو نه ووځي، مخکې حرکت وکوي. نو دغه د دشمن پوچ تبلیغات دي چې دا 20 کاله روان دي د اسلامي امارت مجاهدینو پسې، په دې صف پسې جعلي ویډیوګانې جوړول او بیا که داسې مواد دوی ته په لاس ورشي، پرته له دې نه چې تحقیق وشي چې دا موضوع څنګه پیښه شوې ده، دا خلک څوک دي، دا قضیه څنګه رامنځته شوې ده، بس نو تبلیغات دي او طالب دي د پرمختګ دشمن ده، طالبان چور چپاول کوي. لکه څنګه چې تاسې ولیدل په هلمند کې هم همداسې پیښه شو. په هلمند کې هلمند ولایت کې کله چې مجاهدین سیمې فتح کوي نو ځایي خلک ولسي خلک هغه د امریکایانو د هغوی د ملګرو
د ملیشیا چې د هغوی په پوستو باندې ور اوړي هغه سیمونه وړي او بوجونه یې وړي نور وسایل یې وړي نو هغې ته هم دوی چور او تالان ویل په داسې حال کې چې هغه ولس هلته هم د ولس د نفرت کچه دوی ته معلومېده چې ولس څومره د خلکو نفرت لري هلته هم دوی تبلیغات کول پروپاګند یې کولو خو واقعیت دا دی چې ولس د دې امریکایانو د هغوی د ملګرو نه نفرت لري کرکه لري ترې د نن موضوع په اړه هم دوی ډېر پروپاګند وکول چې طالبانو دارالمعلمین چور کړی دا او دا ولې داسې کېږي نو هغه څه چې واقعیت و هغه ما تاسو ته واضح کړه او شاید په دې اړه یوه ویډیو هم راشي چې هغې سره به دا موضوع لا هم نور ډېره واضحه شي نو د پیښې په تړاو 3 کسان نیول شوي دي محکمې ته سپارل شوي دي او کوم وسایل چې دلته غلا شوي وو هغه وسایل هم بیرته راوړل شوي دي ډېر کمه اندازه کم مقدار یې پاتې دی چې هغه لا نه دي واپس شوي هغې هم کوشش روان ده چې هغه شیان واپس شي هغه ته دارالمعلمین ته ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم دلته بعضې اورېدونکي راغلي دي که سوال یې کوه بل لایف ته څوک راځئ لطفا مایک مو بندوئ دلته بیا موږ مایک نشو بندولی الماس سلام علیکم خپرونې ته بخیر راغلی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو مبین جنرال صاحب تو ته ډاکټر صاحب هغه کري صاحب خوستی ته ډېر سلمینه یم وعلیکم السلام لکه یو طرف ته شي د نور بل چا غږ هم در سره ده مهرباني وکړه مایک مو خلاص کړئ ورور الماس مایک مو خلاص کړئ ښه خوشوال صاحب سلام علیکم الماس به قطع کړم خوشوال صاحب مایک مو خلاص کړئ لایف خپرونې ته چې کله هم داخلېږي دلته لینک ورو د لینک کې کوي تاسو کولی شئ سټوډیو ته راسئ خوشوال صاحب سلام علیکم سلام علیکم جنرال صاحب ته خرس محترم ته سلامونه نه کې هله لاندې کوم وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ورور سوال ته مو راشئ سوال اورئ غږ مو درځي کوشش وکړئ چې انټرنیټ مو کمزوری وي مه راځئ دلته د موږ وخت ټول خراب کړئ ورور سپینغر سلام علیکم وعلیکم السلام مبین صاحب تاسو ته راوړی وروره جوړې تکړه مهرباني وکړه د پیښې په ارتباط که څه سوال لرې د موضوع نه اوس مې دستي مو بیا وکړه کړلو موضوع نه پوه نه یم سیلو دوه درې خبرې ته که نور پوهېږم انشاءالله د روزګان په دهراود کې د دارالمعلمین د چور موضوع ده چې عامه شتمني لوټ شوې په هغه باره کې موضوع راوړې ښه زه صحیح شوله نو مبین صاحب خبرې خو ډېرې دي او موضوعګانې ډېرې دي افغانستان خو موږ له ټول چور شولو اوس خو ډېر انډیټان داسې دي چې موږ په دې سوچ وکړو په دې فکر باندې وکړو د افغانستان چې موږ له کومه سړی چې ناست دی د ډاکټران دواړه دا خو دواړه خپله غله دي مکمل او په ملک کې چور په ملک کې توزیع کړلو نو موږ به ټول عمر په څه باندې غږېږو خو د دوی په دغه حال باندې به غږېږو ورسره نو ښه دغه چور چې دا وروره که لږ وضاحت درکړو دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په داسې سیمه کې شوې ده نو ځکه موږ په باندې لایق خپرونه راوړې ده چې څه کول پکار دی او دا پیښه څنګه شوې صحیح شو علامه عزت وکړه خالد جان سلام علیکم خالد جان مایک مو خلاص کړئ لایو خپرونې ته تاسو کولی شئ د لینک له لارې راشئ ځینې کسان راشي دلته اوس هغه زه اوچتولی نه شم انټرنېټ ستونزه یې ده د افغان په نامه باندې مبارز سلام علیکم مبارز اورې مبین صاحب تاسو ته سلامونه او نیکي وړاندې کوم
وعلیکم السلام. مبین صاحب دا پیښې په تړاو داسې یو ډېره معمولي او کوچنۍ پیښه ده. نو دا لکه څنګه کاري صاحب چې ویل دا یو خام مواد دوی په راس ورغلي دي. نو د دوی په پرتله باندې په هره ولسوالۍ کې داسې ډېرې غټې پیښې، داسې غټې موضوعګانې، چور تالار چې رسمي خلک یې غلاوې کوي، نو د هغوی یادونه نه کوي. راځي دلته چې ولسي خلک دا کار سوی دي، اوس یې دونې غټ دغه ورکړي. بالکل، خو د هغوی دوی خو وایي چې دا کار طالبانو کړی، خو تر څو پورې قاري صاحب د خبرو چې 3 کسان په دې پیښه کې نیول شوي دي او د دغه هغه بیرته ویډیو رانشي، نو د طالبانو په ساحه کې شوی جوابدeh به هم طالبانو اوسېږي. اوس که د کابل د ګوډاګۍ ادارې داسې کار کړی، خامخا به موږ هغوی نه هغه کړی. دا چې پیښه د طالبانو په ساحه کې سوی، دوی نیوکه کوي، نو مسؤلیت د طالبانو چې هغوی جواب ورکړي دا پیښه څنګه سوې ده. مبین صاحب دغه د ډېر خوښۍ ځای دی چې دا طالبان د ځان یو مسؤلیت بولي چې د پلوټین دپاره دا ډېر ښه خبره ده. نو دوی چې ګر سره په امریکې کې د خپل سفارت کې څومره غټې غلاوې وکړلې دلته د افغانستان څخه، نو د یو ځای څخه بل ځای پورې د دوی خو نو بیخي یو ځای هم نه ګڼل کېږي او زموږ ته داسې کوچني ځایان کوي. غټې خبرې دی، ډېره مننه خبره. الله مو قدر کړه، عزتمن شه. هاشمي ورور مایک مو خلاص کړه، یا دغه قاري صاحب نه چې لاندې د افغان ورور. منصور هاشمي صاحب. السلام علیکم جنرال صاحب، تا ته او کاری صاحب ته ډېر ډېر سلامونه. سلام نه بعد زه دا خبره کول غواړم چې اوس هغه وخت نه دی، اوس خلک ډېر هوښیار شوی دی، ډېر پوه شوی دی. دښمن به ډېر تبلیغات وکړو، خو الحمدلله موږ اوس ډېر پوه شوي یو. ډېره مننه. صحیح قدرمن شه، الله مو عزت وکړه. افغان نعیم افغان نعیم افغان مایک مو خلاص کړئ. السلام علیکم ستر جنرال صاحب، ستړی مشه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. لایو خپرونه شیر کړئ سره ملګرو، مهرباني وکړه. جوړې په خیر یم ستر جنرال صاحب، په خیر یې؟ شکر ده الحمدلله. د موضوع مطابق که څه لرې مهرباني وکړه. اورې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام، ستړی مشه، په خیر حالې. مبین صاحب ته، کاري صاحب ته، شاهین صاحب ته، منصور ته، ټول ته سلامونه. خالد مبین صاحب د دې دپاره راغلم، شاته چې کومه شیشه دې لګولې ده په دې کې لږ خیال کوه، پوه شوې چې ټول شیان کې معلومیږي. زه اوس چې درته راغلم، بښنه به ډېره ډېره کوې. صحیح شه، صحیح ده؟ صحیح شه. خدای په امان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منصور احمدزی. سلام علیکم ورحمت الله. جنرال صاحب تاسو ته او قاری صاحب خوستی ته، شاهین صاحب وردک ته او دغه بل خالد نومیږي که نوم یې ورته نه ښکاري، او د لایف ټول ملګرو ته. جنرال صاحب موضوع مې د خبر نوم زم نوی راننوتلم چې هغه موضوع سره هم څه ټاکلی ده. روزګان د هراوت ولسوالۍ کې چې کومه سیمه طالبانو فتح کړې ده، په هغه کې دارالمعلمین، میز، چوکۍ او عامه شتمني هغه لوټ شوي دي. په اروپا کې ناستو سیالخواره له واقعیت نه لرې بې ضمیره خلک دا مطلق د طالبانو کار بولي او طالبان په دې پیښه کې لاس لرل ردوي او وایي چې هغه د پیښې 3 کس عاملین هغه هم نیول شوي دي او وسایل هم تقریبا اکثریت وسایل چې کوم لوټ شوي هغه یې بیرته ترلاسه کړي دي او بیرته یې دارالمعلمین ته انتقال کړي دي. نو دغه موضوع ده. خبره دا ده چې امارت اسلامي پخوا په خپل وخت کې چې دوی قدرت په لاس کې د کابل، دوی هغه مشران معلوم دي، هغه افراد معلوم دي، او کله چې دوی د شر او فساد ورک او
هغه دفترونه چې دوی چور کړي وو، هغه میزونه چې دوی چور کړي وو، هغه طالبانو چې کله حکومت ونیو هغه خپل امتحان ورکړی ده، بیا دوی دغه مشران چې څوک وزرا وو او څوک رؤسا وو دننه په امارت اسلامي کې د خپل قدرت کوشش وکړئ چې دغه کوم نظره ملګري چې دي دا ډېر سټیجو ته مه راځئ. مونږ کوشش کوو چې دلته هغه څوک چې طالب نیوکه کوي هغه ته راشي چې جواب یې ورکړو. منصور صاحب بخښنه غواړم، دلته منصور صاحب بخښنه، دلته تاسو سټیجو ته بار بار موزیقه ته کوم بیا راځئ هغوی ته بیا وخت نه پی راشئ که هغه څوک چې سالمه نیوکه کوي راشئ چې مونږ قاري صاحب جواب درکړي چې تاسو همدغه یوه خبر پیدا کړی ټول افغانستان په سوونو میلیارده ډالر د غلو غلا کړی، یا ورځ تاسو پکې څه ونه ویلې. نن یو دارالمعلمین د بل چا لخوا نه هغه چا لخوا چې خالي ساحه د طالبانو ده مکمل په طالبو راړوئ. مهرباني وکړه منصور صاحب. پوه نو دوی طالبانو خپل امتحانونه ورکړي، هر چیرې ورکړي، په خپل وخت کې ورکړي. طالب ته احتیاج محتاج چې کوم شتمنۍ او هغه میز چوکۍ باندې کوي څه پوه شوې. بل دا د دښمن رقم منفي تبلیغات روان کړي دي. دا ان شاء الله تعالی خلک د افغانستان خلک ولس اوس بیداره سوی اوس پوه سوي دي چې دا د اروپایي او د امریکایي غلامانو اجیران پراته دي او د طالبانو په نیوکې را شروع کړي دي. دا خلک پوهیږي اوس هر سړی پوهیږي د کابل کې څوک اوسي، په خارو کې څوک اوسي، د امتحانونه په خپل وخت سره هر چیرته ورکړي دي. او بل دا ده چې دغه قاري صاحب خوستی صاحب ما او تا خو ډېر پخوا ملګرتیا ډېر وخت بعد له تا سره میلاو سومه. پخوا ما او تا ډېر تقریبا شاهین صاحب او تا هغه په هغه وخت کې دغه لایفونه نوي شروع سوي وو او د موضوع مطابق هغه خبرې بیا په شخصي کې سره وکړئ. منصور صاحب د وخت د کمښت له امله نشو کولی چې دلته خپل نور مسایل راواخلو. صحیح ده قدرمن چاله اجازه وکړه. سید جنرال صاحب بل سړی راواخله. صحیح خان دغه یا وطن یا بلستان مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ستر جنرال مبین صاحب ته او شاهین صاحب ته او کاری صاحب ته او خان ته او رحمت الله د کڅوک ته رحمت ګل دغه ته سلامونه وړاندې کوم. نو دا خبره ده د دې مسؤلیت چا پر غاړه اخیستی دا و دا نفر چا نیولي دي دا خلک څوک دي. قاری صاحب محترم د بلستان والا ته که جواب ورکړي. ته دې قصې نه لا نه یې خبر؟ ما خو د کیسې نه خبر یم، دی خبر یم چې طالبانو باندې ټپه سوې ده، دا طالبانو دغه کار کړی ده یا لاس کې لرلو. دا خلک داسې وایي چې مثلا رسنۍ دغه وایي. نو زه تاسو ته یم چې تاسې رښتیا ده دا لاس پکې لرئ او که دا موږ سربازان درواغ وایي. دا سربازان مو درواغ وایي او داسې درواغ وایي چې لکۍ والا درواغ وایي. طالبان وایي چې د پیښې عاملین موږ نیولي دي او زر به یې رسنیو ته راڅرګند کړو. نو که داسې سي مثلا دا نفر چې نیولي دي او شی که درته رسېدلی دا سړي څوک دي، د حکومت د خوا دي که د طالبانو د خوا دي؟ خو دا خلک سره وایي چې دا د طالبانو د خوا دي. دا کلیوال خلک دي، د کلي ملکان دي، هر څوک چې دي. محترمه دا کوم کسان چې نیول شوي دا د سیمې عام خلک دي، کلیوال دي، او بل دا سیمه داسې لرې پرته سیمه ده د راوت ولسوالۍ په خپله یوه لرې پرته ولسوالۍ ده او دا سیمې خلک چې دي ته د زیاترو علمي کچه دومره لوړه نه ده چې هغه د عامه شتمنیو په اړه دومره هغه ولري معلومات ولري، د هغوی